مکې یو سړی تللی ولو په مدینه کې د ده سره ملاقات وکړي او ده ته یې د مکې خبرې کولې چې په مکه کې داسې وو په مکه کې داسې ولو نو د ده د مبارکو سترګو اوښکې راغلې ولې چې زما د کام نبي خپل په پلارني وطن باندې خوا بدوله دومرې ارمان یې درلودی چې د ده په سترګو باندې اوښکې راغلې زه به څنګه په افغانیت خوا نه بدوم زموږ په افغانیت خوا بدېږي چې هر چیز د پښتانه سره ظلم کېږي زموږ خوا به بدېږي موږ اول افغانان یو د هغه بعده چې بیا هر لقب راکوې که بیا پاکستانیان یې کرشه یو موږ تر ټولو تر مخه افغانان یو په خپل افغانیت سره فخر کوو په ویاړ سره دا وایو چې موږ افغان یو موږ 15 کاله تاریخ لرو موږ قربانۍ لرو موږ مشران لرو موږ خپل ثقافت لرو خپله بهترینه ژبه لرو ته چې لرې لږماره نو نور به تاریخ ته نه سره کړو بیا ستا ډېرې کارنامې دې په پرتې دي چې موږ یې بیا بیانوو او عزیزانو موږ د دې خلکو د نسل سره اختلاف نه لرو د دوی د رنګو سره موږ اختلاف نه لرو موږ دا ریاست ته دا وایو چې موږ ستا د موجوده سیستم سره اختلاف لرو دا کوم سیستم چې دا جوړ کړی دی دا ماته ناقابل قبوله دی ستا په سیستم کې زما د کام ټول اتلان تا غداران ثابته کړي دي زما د کام هر مشر هر ځوان که دلته خپل د حق خبره کړې ده خپل د واک خبره یې کړې ده خپل د اختیار خبره یې کړې ده خپل د تاریخ خبره یې کړې ده له تا سره یې وچاپه سته تا د غدارۍ چاپه پر لګولې ده او بیا دې سندرې پر جوړې کړي دي او ستا په نصاب کې ستا په سیستم کې بیا جنرال باجوه ستا ډېر ښه وفاداره دی بیا پرویز کیاني ښه وفاداره دی بیا ستا فوجي جنرالان ښه وفاداره دي چې هغه د دې ملک دولت لوټي په بار ملک جایدادونه په اخلي نو موږ ستا دا سیستم نه منو موږ د دې سیستم څخه بغاوت کوو او موږ د چا پلار دا سیستم نشي تسلیمولی نو زموږ دلته خبره د دې سیستم سره ده زموږ دلته د دې جنډې سره اختلاف نشته زموږ د دې آینه سره اختلاف نشته نه زموږ د دوی د نورو شیانو سره اختلاف ده زموږ اختلاف د سیستم سره دی موږ ته داسې سیستم قابل قبوله دی چې په هغه کې به زما دا پښتانه افغانان په جګ سر باندې ژوند کوي د ازادۍ ژوند به کوي خپله ژبه به وایي تعلیمي نظام به زموږ په ژبه باندې وي په تعلیمي نظام کې به زموږ اتلان وي زموږ تاریخ به وي زموږ د دې خاورو په معدنیاتو باندې به زموږ اختیار وي زموږ د بچیانو حق به وي بیا دا سیستم موږ ته سر منو داسې سیستم نه منو چې زما کام به غلام وي زما د کام په مدنیاتو باندې به ته لاهور جوړوې ته به اسلام آباد جوړوې او زما د کام بچیانو ته به د مزدورۍ حق نه ورکوې دا سیستم موږ نه درسره منو او بله خبره د هغه ملګري پرچې راکړله چې کومه وړه ورځ په عبدالله خان کې یو دماکه وسوله عزیزانو دغه یو شي کې سوچ بند کړي په 2008 کې زموږ صوبې ته دلته اپسي راغلی ده دا اپسي د دې شي دپاره راغله چې دلته ول په دا صوبه کې بدامني ده دلته په دا صوبې د عوام ته امن ورکوي خو کله چې دلته اپسي د امن دپاره راغله موږ ته بې امن راکوي او زموږ دوی خپل د وفا کسه خپله تنخوا جلا اخلي بیا دلته زموږ دا صوبایي ګورنمنټ د کاله 4.5 اربه روپۍ دوی ته نورې اضافه ورکوي د دې شي دپاره چې دوی به موږ ته امن راکړي خو د 2008 ونیسې بیا نن تر 2020 پورې دا فورس دلته د امن پر نامه راغلی وو خو دلته یې امن نه قایمه کوئ بلکې دلته یې نوره بدامني جوړوله دلته دا خلک په پیسو باندې روږ شول دې خلکو دلته کاروبار شروع کړي ټارګېټینګ یې شروع کړي هوا به راتاوان یې شروع کړي نو کله چې 2 میاشتې مخکې د دوی ټیم په رسولو او وفاق دا نوټیفیکیشن وکړي چې اپسي به اوس د دې ځایه ځي دلته به امن د امن او امان ذمواري پولیسو ته ورکوي نیویزو ته به ورکوي خو دا همیشه چې داسې وځي چې د دوی ټیم ختم سي بیا دلته بدامني شروع سي دلته بم دماکې شروع سي بیا د دوی ایجنټان خلک راسي بیانونه ولګوي چې ښار دې پورته ابتدا ولسې بدامني شروع شوه نو دا د کلا عبدالله بم دماکه یا د سرینا او چل بم دماکه یا داسې نور واقعیات دا ټول د دې دپاره کېږي چې دوی یو وار دلته بیا اپسي مسلطه کوي خو دلته چې په کلا عبدالله کې کومه دماکه وکړله په هغه کې مقصد دا ولو د هغه دماکې د ورځې څه هلته 6 کسان دوی پورته کړي دي چې هغه چونکې د دې دماکې چې شمودي د ګوایانو ویډیو یې کړې ده هغه کسان تر ننه پورې لاپته دي
موږ دلته د دې حکومت سره دا غوښتنه کوو چې دا ځوانان دي په صحیح سلامت باندې پرېږدي. که چیرې دا ځوانان وځنډېدل یا د دې ځوانانو سره یو غلط چلچلن وسولو، دا غورځنګ اوس په وجود لري دلته، موږ به دلته لاریون کوو، دلته به احتجاج کوو، دلته به مظاهرې کوو. ستا دا تماشې اوس نه چلیږي، یا خو به ته دلته خپل عمل سموې یا که دلته دا تماشې کوې، ستا مخنیوی اوس موږ کوو. عزیزانو، وخت ناوخته دی، خبرې ډېرې راسره دي. مخکې ملګرو ډېر اوږده مجلسونه وکړل، ډېر په تفصیل دلته وغایدل. عزیزانو، دا کومو شهیدانو چې شهادت ورکړی دی، دا کومو ملګرو چې قربانیان یې ورکړي دي، دا هغه د ملا پیونده سره واقع بیا تر نن عارف افغانه پورې دا قربانیانې، دا به دلته دا اول کوو چې دا د دوی قربانیانې به داسې ایله نه پرېږدو. دا سرته رسول غواړي، د کوم مقصد لپاره چې دا قربانیانې سوي دي، دا مقصد سرته رسول غواړي. که موږ په دا مقصد ته سنجیده نه سو، دا مقصد ته ځان نه ورسوو، بیا به دا شهیدان موږ هېڅکله نه کړي. خو د دې لپاره عزیزانو څه کول غواړي؟ د دې لپاره تر ټولو لومړی شرط دا دی چې موږ دا کام، دا ځوانان دا به منظمه کېږي. چې تر څو منظمه سوي نه یو، دا خوبونه عزیزانو بیا به موږ نه وینو. چونکې ستا دشمن ډېر منظمه دی، ستا دشمن ډېر چالاکه دی، هغه ډېر سره منظمه دی، هغه سره ډېر یو بهترینه سیستم ستا. نو ته که د دې دشمن مقابله کوې، تر ده به ځان ډېر ذمواره کوې، تر ده به ډېر ځان منظمه کوې، بیا ته د خپل هدف ته ځان رسولی سې. موجوده سچویشن کې چې موږ ورته ګورو، نو موږ سره هر څه ستا، ځوانان ستا، قربانۍ ته تیار دي، جذبه لري، جرأت لري، خو منظمتیا نشته. نو ځان به منظمه کوو. چې موږ کله سره منظمه سو، بیا انشاءالله دا زموږ مبارزه چې اوس موږ په کال کې د کومه ځای سفر کوو، بیا موږ په یوه میاشته کې بیا غوندې سفر کولی شو. نو د منظمتیا خواست کوو، په سنجیدګي سره، په سلا او په مشوره سره به دا به خپل کار، دا منظمتیا پر مخ باندې بیایو. او دلته دا مطالبه کوو چې زموږ د غورځنګ څومره بندیان ملګري نیول سوي دي، دا د فوري تور ریا کول سي. دا ډېر پر دې باندې هیڅ کیس نشته، دا صرف پر دې بیانیه باندې نیول سوي دي. نو دا بیانیه به زموږ تر قیامته پورې روانه وي. تاسو دلته راغلي ټولو مېلمنو ته، د کوچلاغ کمیټۍ ته، بالخصوص ملک صاحب ته، ټولو ته آفرین وایم، قربانۍ وایم چې موږ سره مې همت وکړئ، دا سمینار مو را جوړ کړئ. الله پاک مو تل امان لره چې کله د افغانیت او د پښتونولۍ خبره راتله، دا تر اتفاق ورسره کوو. ډېره مننه کوم.